یو طرف ته مفتی ندیم دی، بل طرف ته مفتی منیر دی، او مفتی ندیم صاحب دا خبره کوي مفتی منیر چې کوم دی دا منکر حدیث دی. ولې منکر حدیث؟ ځکه د بخاري شریف او د مسلم شریف د دې احادیث نه مني، د دې نه انکار کوي، دی پرېښي دي، تراویح نه مني. زه د مفتی منیر طرف نه کوم او نه د هغه طرف ته یم، خو د عوامو ته یو حقیقت پیش کوم، یو صحیح منهج ورته پیش کوم، د عوام لږ راویښوم چې د خپل دین باره کې لږ راویښ شئ او لږ احتیاط تحقیق شروع کوئ. والله العظیم الله به تاسو نه هم تپوس کوي په قبر کې چې ولې دې تحقیق نه کول په دې دین کې. زه تاسو اسانه طریقه درښیم. دې مفتی ندیم صاحب ته دا خبره زه کوم، ته بخاري شریف مني، ته مسلم شریف مني. په دې بخاري او مسلم شریف کې د رفع الیدین احادیث دي چې د الله رسول رفع الیدین کړي دي. 400 احادیث د رفع الیدین په باره کې راغلي، د هر حدیث په کتاب کې شته دي. صحابه کرامو د الله د رسول د وفات نه بعد به کول، ټولو صحابو کړي دي، تابعینو کړي دي. ولې دا حدیث ته نه مني؟ دا بخاري شریف کې چې دا حدیث دی، یا امام بخاري ووایه چې دی به دا حدیث د ځان نه جوړ کړي، یا ووایه چې زه نه منم، ښکاره خبرې وکړه. ولې د انکار کوي؟ دا خبرې خلکو ته کوئ چې په بخاري شریف باندې خلک څه کېږي، پړګۍ ورته تړي که نه، ملا شي، عالم جوړ شي. د الله د کتاب نه بد صحیح کتاب کوم دی؟ هغه صحیح البخاري ده. دا ټول ملایان دا خبرې شروع کړي. خو په دې باندې ګوره مفتی منیر چې کوم دی هغه لږې صفا خبرې کوي، صفا وایي زه د دې حدیث نه منم، بس زما عقل ذهن نه مني، بس نه منم. صفا بس خبره کوي، منکر حدیث دی صفا. ته خو منافقت کې خلکو ته وایي چې بخاري شریف چې کوم دی صحیح احادیث دی پکې د الله د رسول. د عوامو خلکو ته زه تاسو دا کتاب کلاو کوئ او کتاب الصلاة، نماز کا بیان، د مونځ بیان، هغه په دې کې راواړوئ. تاسو ته به ښکاره پته ولګي او تاسو ته معلومه شي چې دغه خلکو څومره د دین دوکهباز خلک دي، د خلکو ته څومره دوکې ورکړي. تاسو ته به د الله د رسول چې کوم مونځ د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په دې بخاري او مسلم شریف کې صحیح احادیث دي. تاسو په خپله لږ ګوره د بخاري شریف چې کوم دی اردو کې ترجمه شوې ده د احادیثو، په انګلیش کې شوې ده، پښتو کې شوې ده، هر زبان کې. تاسو په خپله یې کتلی شئ، دې کې د الله د رسول د احادیث لږ وګورئ. تاسو په خپله پته ولګي چې څوک دوکه کوي. د عوامو خلکو ته څومره دوکې ورکړي دې خلکو. دې بخاري شریف او مسلم شریف کې د امین بالجهر، امین په تیز وایي مانځه کې، تاسو یې ولې نه وایئ؟ څه وجه ده؟ الله ته به څه جواب ورکړئ د قیامت په ورځ باندې چې تاسو د الله د رسول دا صحیح احادیث راغلي ولې نه منل؟ وجه څه وه؟ دې کې دا فاتحه خلف الامام باره کې حدیث دی، په سینه باندې لاس ایښودل حدیث دی، ولې نه منئ؟ واحد صرف اهل الحدیث دي چې هغه په ټول بخاري شریف باندې عمل کوي، هر حدیث یې مني. مسلم شریف حدیث ټول مني، د ابو داود ترمذي صحیح احادیث ټول مني. د دې نه علاوه دا نور یوم په دې احادیث باندې عمل نشته د دې خلکو. ته مفتی منیر ته وایې ته منکر حدیث شوې، ته د اسلام نه خارجي، ته احادیث نه منې. لږ انصاف پکار دی. هغه منکر حدیث شو، ته منکر حدیث نه شوې، ولې دا حدیث نه منې؟ او صفا خبرې کوي خو منکر حدیث دی، د هغې طرف موږ اخلو نه. بل دا دی چې مفتی منیر چې کوم دی هغه په صحیح حنفیت باندې د احنافو چې کوم اصول دي په صحیح حنفیت باندې روان دی. او دا درته زه یقیني وایم چې یو مقلدم یو حنفیم د مفتی منیر سره مناظره نشي کولی، ځکه هغه به په خپلو اصولو کې راګیرئ او ورته د خپلو کتابونو حوالې ښیي چې تاسو په دې باندې عمل ولې نه کوئ. ځکه مفتی منیر په خپل حنفیت باندې صحیح روان دی، خپل مذهب باندې صحیح عمل کوي. صرف د اهل حدیث سره مناظره دا نشي کولی انشاءالله. زه تاسو ته دا د اصول الشاشي ده د احنافو داسې کتاب لکه څنګه چې زموږ بخاري شریف دی، موږ هغه څنګه منو داسې دوی دا مني او دا اصول د دوی دي. د مفتی منیر دا عقیده ده وایي چې کم حدیث د قرآن خلاف راځي هغه حدیث به موږ نه منو. دویم دا وایي دا حدیث دي کې شبهې دي، کیدلی شي دا د رسول الله خبرې، کیدلی شي نه وي. دا کتاب نه درته دا اصول الشاشي د بشرا چاپ دی ما سره، د دې نه درته زه انشاءالله دا درښایم چې دوی د حدیث تعریف څه کوي او څه وایي چې قرآن حدیث چې کله د قرآن خلاف راشي دا حدیث به موږ نه منو. دا د انکار حدیث دپاره غټ اصول اول مقدمه دا جوړه شوې ده، ورته دغه څه شی جوړه شوې ده؟ مقدمه جوړه شوې ده. د دې 182 نمبر صفحه ده، دوی د حدیث تعریف څه کوي. بخاري شریف مسلم شریف کې چې کوم احادیث دي دوی څه وایي؟ وایي حدیث څه ته ویلی کېږي؟ حدیث وایي فیه احتمال وشبهة وهو الاحاد. وایي حدیث دې ته وایي چې هغې کې شبهه پکې دا احتمال دی، کیدلی شي دا د پیغمبر خبرې نه وي، کیدلی شي دا د رسول الله خبرې وي یا به نه وي، شک غوندي پکې شبهه ده پکې. ستا چې یو شیز کې شبهه زمونږ خو دا عقیده ده الحمدلله، زمونږ د عوام ورونو او زمونږ هم دا عقیده ده چې د الله د رسول احادیث دا یقیني دي
چې څنګه بخاری شریف کې احادیث دي همدغه شان د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا کم اعمال او طریقې موږ ته ښودلي دي. دې کتاب والا سوی اصول الشاشي ورشئ تاسو د خپلو ملایانو نه د خپلو علماو نه هغوی نه دغه کتاب چې کوم دی په مکتبو کې هم خرڅېږي راواخلئ په خپله باندې دا حواله کتلی شئ. کاش چې دا زمونږ عوام خلک لږ په عربۍ باندې پوهېدلی لږه عربي دوی ته یاده وی دوی دا سترګې به کولاوي شوی وي حقیقت به یې پېژندلی وي. زړه درد کوي ځکه دا خبرې کوو دغه خبره کړې ده. راشه بل خبره د دوی واوره. دې نه مخکې چې کوم دی صفحه نمبر 185 کې څه وایي صحابه کرام دوه قسمه باندې دي. یو هغه صحابه دي چې هغه فقها دي مجتهدین دي غټ غټ صحابه کرام دي اوچت اوچت وا د هغوی خبرې. دویم هغه صحابه دي دا څه وایي 185 صفحه کې وایي والقسم الثاني من الروات ودویم قسم راویان کوم دي د صحابه کرام هغه کوم یو دي وایي څه وایي هم المعرفون بالحفظ والعداله الاجتهاد والفتوى. وایي د هغوی اجتهاد نشته مجتهدین نه دي او فتوی هم نشته دي فقها نه دي فقها صحابه نه دي فقیح نه دي نعوذ بالله څه شی دي دون الفقاهه فقاهت ورسره نشته دي بېوقوفه دي نعوذ بالله. دا کتاب وګورئ اصول الشاشي ده دې کې دغه وایي څه وایي بیا وایي راشئ اوس درته ښیم هماغه کوم صحابه کرام دي استغفر الله چې د هغوی فقاهت نشته دی او په دین باندې صحیح نه پوهېږي. دوی چې کله یو حدیث راشي د عقل خلافي د عقل خلاف د دوی یو حدیث راشي دا حدیث به موږ نه منو دې حدیث باندې به موږ عمل نه کوو. کوم څوک دي که ابي هريره رضی الله عنه و انس بن مالک رضی الله عنه لکه ابو هريره او انس بن مالک رضی الله عنه اولاد چې کوم دی عقبه بن عامر رضی الله عنه دای مور کړی دی ورسره. وایي دغه صحابه کرام دوی چې کله یو حدیث وایي چې زموږ عقل یې نه مني د ذهن خلافي د قیاس خلافي وایي د دې حدیث به چې کوم دی موږ وایي هغه به نه منو هغې پسې به نه ځو. بیا لاندې څه وایي وایي راشه دا خبره دومره نه ده وایي په دې باندې موږ عمل هم کړی دی. د دې صحابو حدیثونه دغه دوه صحابه کرام چې لرې شي د منځ نه ابو هريره رضی الله عنه او انس بن مالک رضی الله عنه. ابو هريره رضی الله عنه 15000 احادیث د الله د رسول د امت ته رانقل کړي او انس بن مالک رضی الله عنه د 2000 نه زیات احادیث رانقل کړي. دا صحابه کرام دي چې لرې که بس منځ نه دي خبره لري